الرحمن الرحیم دوستانو یو ځل بیا سلامونه او نیک هیلې نن زموږ ستاسې د کمپیوټر بیسکس آخري درس دی د کمپیوټر چالانېدل کمپیوټر څنګه چالانیږي موږ تاسې په دې سیریز کې کمپیوټر وپېژنو د کمپیوټر څه ته ویل کیږي د کمپیوټر کومو برخو نه جوړ شوی دی هارډویر سافټویر مو کافي اندازه وپېژندل اوس موږ تاسې راځو کمپیوټر څنګه چالانیږي کمپیوټر په دوه مرحلو کې ملګرو چالانیږي یوې مرحلې ته ویل کیږي بوټینګ د بوټینګ مرحله دویمه مرحله چې ده هغې ته ویل کیږي د لوډینګ مرحله دا دوه مرحلې دي بوټینګ کومه مرحله ده کله چې موږ تاسې د کمپیوټر دغه پاور بټن کېکاږو نو ټول کمپیوټر ته څه کیږي برق ورځي ټول کمپیوټر ته برق ورشي ښه چې کله برق ورغی د بوټینګ مرحله شروع کیږي په دې مرحله کې هره برخه د کمپیوټر خپل ځان چک کوي خپل ځان څنګه کوي چک کوي یعنی هره برخه د کمپیوټر خپل ځان ګوري چې زه روغ یم که جوړ یم څومره برخه چې د کمپیوټر دي څومره برخه چې د هارډویر د کمپیوټر دي هغه خپل ځان ګوري آیا زه روغ یم که روغ نه یم که چیرته روغ و د دې مطلب دا دی چې دا مرحله څنګه شوه ترسره شوه او که چیرته روغ نو مثلا یوه برخه ده نه ده روغه نو په هغې کې داسې کیږي چې په هغې کې بیا یو برخه مثلا نه ده روغه په سکرین باندې تاسو ته لیکي چې مثلا کیبورډ نه دی روغ ماوس نه دی روغ یا نور کومه بله برخه کې ستونزه ده هغه تاسو ته باقاعده په کیبورډ باندې په هغه باندې لیکي څه ورته وایي په ډیسکټاپ باندې تاسو ته هغه لیکي چې کله ولیکي هغه پیغام یا مسج نه تاسو پوهیږئ چې یاره دا برخه نه ده روغه همدې ځای کې کمپیوټر درېږي مخته نه ځي او که چیرې ټولې برخې چک شولې صحیح وې نو دا برخه څنګه شوله تکمیل شوله بیا دویمه برخه شروع کیږي دې ته ویل کیږي لوډینګ د لوډینګ مطلب دی بارول په دې مرحله کې څه کیږي په دې مرحله کې وینډوز هارد ډسک څخه ریم ته کاپي کیږي یا وړل کیږي صحیح شو لومړی مرحله بوټینګ وه د کمپیوټر هره برخه خپل ځان چک کوي زه روغ یم که روغ نه یم همداسې ډیزاین شوی دی کمپیوټر که چیرې روغ و د بوټینګ برخه تکمیل شوه بیا د لوډینګ برخه شروع کیږي او که چیرته یو برخه د کمپیوټر داسې وه یو هارډویر د کمپیوټر داسې و چې په هغې کې ستونزه وه په هغې کې مشکل و نو د بوټینګ په دوران کې کمپیوټر نور مخته نه ځي تور سکرین راځي بلیک سکرین اف ډیت ورته بلو سکرین اف ډیت ورته ویل کیږي بلو سکرین راځي او په هغې کې تاسو ته باقاعده ویل کیږي چې دا برخه خرابه ده نور زه مخته نشم تللی او که صحیح وه د بوټینګ برخه تکمیل شوه بیا کومه برخه شروع کیږي بیا د لوډینګ برخه شروع کیږي د لوډینګ په برخه کې څه وي د لوډینګ په برخه کې وینډوز خو موږ تاسې ویلي دي چې په هارډ ډسک کې موجود وي کله چې موږ تاسې یو پروګرام انسټالوو په حافظه کې انسټالیږي په هارډ ډسک کې انسټالیږي نو بیا وینډوز د هارډ ډسک څخه کوم ځای ته راوړل کیږي ریم ته راوړل کیږي او موږ تاسې ته ویلکم سکرین راځي کمپیوټر چالانیږي او خپل کمپیوټر ته داخلیږو د کمپیوټر څخه استفاده کوو ملګرو دا اوس موږ ستاسې د کمپیوټر بیسکس یا د کمپیوټر اساسات زه امید لرم چې تاسو دې ټریننګ څخه ډېر څه زده کړي وي تیر ورژن یا پی وی اس 1.0 هم ستاسو مخې ته پروت به وي کیدای شي بعض زده کوونکو سره به وي دا سیریز چې دی دې ته موږ نوم ایښی دی پی وی اس 2.0 د دې مطلب څه دی ولې موږ دا جوړوو ګورئ په دې کې لومړی خبره دا ده چې په تیرو ورژن کې چې اکثره کوم څیزونه تاسو پوهیږئ ټکنالوژي په نړۍ کې ډېر زیات تیز پرمختګ کوي نو موږ هم د افغان استاز اداره موږ هم دغه کوم تدریس چې دلته کوو کوم سیستم چې دلته لرو د دې موخه دا نه ده چې موږ صرف او صرف همغه پخواني تدریسونه موږ هم غواړو چې خپل سیستم اپډیټ کړو د نړۍ یا د ټکنالوژي سره موږ هم جوار مزل وکړو تر څو زموږ هغه زده کوونکي چې دلته درس ته راځي هغه زده کوونکي چې د ویډیو څخه استفاده کوي د دوی په ژوند کې هم یو مثبت اپډیټ نوی تغییر راشي نو مونږ ضرور وګڼله تر څو مونږ خپل سیستم مکمل اپډیټ کړو کریکولم مکمل اپډیټ کړو په دې کریکولم کې ډېر فوکس چې شوی دی هغه په پریکټیکل باندې شوی دی پریکټیکالیټي یعنی هغه څیزونه چې هغه مونږ ته روزمره په ژوند کې په درد خوري داسې
موارد به ان شاء الله دلته راجمع کوم خلاص ډول سره چې هغه د ټولو زده کوونکو لپاره مفید وي. هغوی روزانه د دې نه استفاده وکړلی شي، هغوی دا استعمال کړلی شي، هغه د دوی ژوند ته مطلب پریکټیکل. د دې نه وروسته چې د خیره سره موږ تاسې ورډ ته راځو یا مثلا اکسل ته راځو یا پاور پوینټ وي یا فوټوشاپ وي یا الستریټر وي یا د انټرنیټ دغه مکمل شپږ میاشتې سیریز یا سیستم چې دی وینډوز په شمول باندې، په دې کې به زه ټوله هڅه به زما دا وي هغه څیزونه په دې کې داخل کړو چې هغه پریکټیکل وي، هغه د زده کوونکو لپاره ډایرکټ په دفتر کې به درد وخوري، هغه زده کوونکو لپاره ډایرکټ په عملي ژوند کې به درد وخوري. ژوند د ټکنالوژي سره څنګه شي پروډکټیو شي، ژوند د ټکنالوژي سره څنګه شي مثبت بدلون پکې راشي. نو ان شاء الله تاسو دا ویډیوګانې ښه په شوق سره ګورئ او موږ به هم ښه په شوق سره نور خپل سیستم اپډیټ کوو. یوه خوشخبري ټول زده کوونکو دپاره هغه دا ده چې هغه زده کوونکي چې هغوی د کمپیوټر سره بلدتیا لري او هغوی غواړي چې یو ریویو وکړي، ریویو دا معنا چې یو تکرار وکړي، یا مثلا دلته چې موږ تاسې کوم سیریز دلته وایو په دې کې خو داسې ده چې ټول شیونه خو ډایرکټ په ډایرکټ باندې پریکټیکل ته ډایرکټ نشو ورتلی. موږ تاسې مثلا ورډ وایو، موږ مجبور یو په ورډ کې ځینې آپشنز وایو. نو موږ یو میاشت یوه نیم میاشت 1.5 منت یوه نیمه میاشت یو سیریز سیستم جوړ کړی دی، پریکټیکل کلاس ورته موږ وایو یا دفتري کارونو عملی کلاس موږ ورته وایو. په دې کلاس کې دغه شپږ میاشتې کوم ډي ټي پي درس چې زده کوونکي وایي موږ ورته د دې ټول پروجیکټس وایو، ډېر زیات مهم دي. ټول پروجیکټس ورته وایي تر څو زده کوونکو ته یو ریویو شي، دویم هغه برخې چې هغه ډایرکټ دا ورځي او په دفتر کې فعالیت کوي دوی دپاره دا لازم دي. یادوري کوم هغه زده کوونکي چې هغوی حد اقل څلورم میاشت ته رسېدلي وي هغوی دپاره دا دفتري کارونو عملي کلاس ډېر زیات مفید دی. او بل هغه کسان چې هغوی په دفترونو کې کار کول غواړي، فعالیت کول غواړي، هغوی دپاره هم دغه کلاس ډېر زیات مهم او ډېر زیات بهترین چانس دی. زه امید لرم چې تاسو به د درس څخه ډېر څه زده کړي وي.